أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ان شاء الله نن به د سوره نساء آیت نمبر 58 وایو. الله تعالی دې موږ تاسو ټول په دې قران کریم باندې په او بیا د عمل کولو توفیق او الله تعالی دې ماته دې بیانولو هغه حق ادا کوونی توفیق راکړي او الله تعالی دې موږ تاسو ټول ته شرح صدر نصیب کړي آمین. قران کریم کې چې کوم اهم ټول دي خو چې کوم احکامات دي او احکاماتو کې د انساني زندگی سره او بیا اجتماعي زندگی سره او بیا د هغې زندگی بهترین کولو دپاره چې کوم احکامات دي په هغې کې دا آیت انتهایی ډېر اهم او ضروري دی. دا دومره ضروري ده که یو سړی د یو فرد یو کس چې چېرته ځنګل کې وخت تېروي دویم کس ورسره نشته بیا هم ضروري دی، خو که یو سړي سره دویم کس دی او یا اجتماعیت کې زندگی تېروي، یعنی چېرته لکه مونږ تاسو کومې زندګیانې دي، قوم دی، کلی دی، وطن دی، قومونه دي، خاندانونه دي، ذمہداریانې دي، هغې دپاره په دې آیت کې هغه بنیادي حکم دی چې هغې نه بغیر هغه معاشره هغه معاشرتي زندگی اډو بهتره کېدلی نشي، ممکنه نه ده. او که په دې آیت باندې ځان پوه کړلی شي او عمل پې وشي نو اجتماعي زندگی کې که هغه هر شی دی، که هغه الله او د انسان اجتماعیت دی، که هغه الله او د رسول الله صلی الله علیه وسلم تعلق دی، که هغه د انسان خپل ښځې سره، که د پلار د بچو سره، که بچو د پلار سره، که ښځې د خاوند سره، که معاشرې سره، که امیر و حاکم سره، که جماعت کې د امامت سره، او که نوکري ده هر څه نوکري چې ده، که وزارت او حکومت ده، که هغه هر څه ده، نو هغه هر چا دپاره په دې آیت باندې چې کله هغه په دې حکم باندې پوه شي او عمل پې وکړي، او که نه کوي خو ظالم ده، بیا الله نه فرمانه ده، بیا خو که وکړي نو د ده ګیر چاپېر ټوله زندګي به ښایسته وي، بهترینه به وي او دی به کامیاب شو، دی لاړو، دی جنت ته تللی دی، دی د الله تعالی پسند سړی دی. بیا اول تاسو معنی زده کوئ، خبره که لږه اوږده شي نو ښه توجه سره واورئ، زړه مه تنګوئ او ښه توجه سره. او په دې کې به چې زه کوم یو دوه درې آیتونه او احادیث تلاوت کوم بس همغه تشریح ده، په هغې تاسو بیل بیا سوچ وکئ. تاسو زما شاګردان یې که شاګردي تاسو زما استادي معنی نو لږه توجه دي احادیث او آیتونو ته ورکړئ او په دې لږه سوچ او فکر وکړئ، یو څو منټه دې ته ورکړئ. هغه احادیثو او هغه آیتونو کې ټوله تشریح ده. اول معنی دا ده چې ان الله یقینا الله تعالی یامرکم حکم کوي تاسو ته. ګورې کنه ټول قران کریم د الله حکم دی، ټول احادیث د الله تعالی حکمونه دي، رسول الله صلی الله علیه وسلم ذریعہ سره موږ ته رالیږلي دي، دا ټول د الله احکامات دي. خو دلته الله تعالی ډېر خاص خبره کوي چې ګورې بېشکه الله حکم کوي، یعنې ډېره توجه سره دوباره ذکر کوي، ځکه چې دا خبرې کې اهمیت دی مخکې ډېر زیات. لکه یو سړي درته خبرې کوي چې بازار ته لاړ شه، دا وکړه، خو چې کومه خاص خبرې دي هغه سړی بیا تکراروي او هغې باندې تاکید ګوري دا خبره دې هېره نه شي، ګوري هغلته نه فلاني سړي سره ګوري میلاو شي، دا دې هېر نه شي ګوري، او د دې خاص حکم دی تا ته. نو دا هغه خاصیت دپاره الله تعالی دلته فرمایي چې حکم کوي تاسو ته الله اندا یعنې د دې خبرې تؤدو چې تاسو ورکوي ادا کوي الامانات خپل امانتونه الی اهلها د هغې اهل ولو ته، څوک چې د هغې اهل وي هغې ته ورکوي. په دې کې یو شان نزول هم دی، هغه هم واورئ. هغه شان نزول دا دی چې د مکې یعنې د کعبې چې کومه توره کوټه ده د دې چابیانې عثمان بن طلحه سره وي. عثمان بن عفان نه چې کوم د زمونږ دریم خلیفه و هغه نه رضی الله تعالی عنه، عثمان بن طلحه د سره چابۍ وي د کعبې، او دا چابۍ به هغه بل چاته نه و، مسلمانانو خو یې سره نه ورکولې، ځکه چې د کفر د مشرکینو سیستم و نظام. چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم مکه فتح کړه او حرم ته راغی نو عثمان یې راوغوښت، وایي چابۍ راکړه، هغه چابۍ حواله کړي او رسول الله صلی الله علیه وسلم کعبه خلاصه کړه او دننه ننوتو او څومره چې بوتانو هغه مات کړل او وغورځول او ضایع یې کړل، او یو بوت پکې د ابراهیم علیه السلام په نوم باندې هم جوړ کړی و هغې،
دا غي په منځ کې دا ابراهيم عليه السلام شکل دی نعوذ بالله. او رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله هغه ماتو نو وی فرمایل چې دا ظالمان دی الله هلاکی ابراهيم عليه السلام خو دې بت پرستی نه لري دی دا غیم بوتان جوړ کړی. به هر حال نو عثمان راوخت رضی الله تعالی عنہ او ته وی فرمایل رسول الله صلی الله علیه وسلم چې انده چابي واپس واخله امتد دي اهله امتد کار کول شي امتد به کوي تر قیامت پورې به دا چابي تاسو رہی او تا نه بڅوک نه اخلي الا دا چې دا څوک ظالم راشي چې تا نه واخلي کیندا تا حق شو تر قیامت پورې ځکه چې تا دا کړه دې تی کولې شي او ته به کوي او ته به کوي چنانچې نن ورځ پورې او دینه بعد به هم امدای سره وي دا چوي اوسه پورې امدای سره دي. دا خوشانه نزول کې یو واقعیا ده خو حکم د دې عام دی دغه چې چوي واقع خو تیر شو خو دلته ولا فرمای ان الله یامرکم ولا حکم کوي تاسو ته چې امانتونه به ادا کوئ. نو امانتونو ادا کول د په خپل ځکه اهم ده خو د امانتونو پیژندل د ټول نړۍ بنیادی اهم ده چې دا د څه شی د امانت څه شی ده. بعض خلکو په دې آیت کې تحریف ورته وایي مانو بس تحریف کړي دي صرف د اوټ په هدا پوری کوي چې کنه دې مراد اوټ ته اگر که اوټ په دې کې داخلي وي کچري شری شي نو بیا پکې داخلي دی شي خود حکم د دومره غونته ورکوټه نه ده د زندگی د هر شعبه باندې منحصر ده د حکم زندگی باندې منحصر. لکه مثلا استاد د آیاتونه هغه تاسو واوري او بیا په غي سره د امانت او دغه باندې ان لګه توجه تاسو نن درس ته خامخا ورکي هر وخت ورکوي الحمدلله تاسو خلک ټایم ورکي دینه بعد تاسو یو آیت ما تاسو ولې به سيتي استاد درته وایم که تاسو مال مشران یې کو علم ډیر دی او کم دی الله تعالی ډیر څه درکړي دي لکه توجه سره د آیت واوري. الله تعالی فرمایي په سورته انفال آیت نمبر 27 کې چې لا تخونوا الله والرسول الله او الله رسول صلی الله علیه وسلم سره خیانت مکوئ داغه امانتونه مزیا کوي ان تؤدوا الامانات الى اهلها. نو اول اهل خو الله امانت دی بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم امانت. سورہ انفال کې فرمایي چې الله او رسول کوم امانتونه درکړي دا ونه ضایع کوي. الله تعالی د مؤمنانو صفت بیانوي والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون د مؤمنان هغه خلک دي چې امانتونه نه ضایع کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د منافق 3 یا 4 نشانونه بیانوي په هغه کې یو نشانی دا ده چې د امانت پاسدار وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لا ایمان لمن لا امانت هغه سره مؤمن نه دي چې امانت نه ادا کوي. دې ته تاسو توجه وکړئ. الله امانت د رسول الله صلی الله علیه وسلم امانت مخکې واوري. سوره تحریم کې په 10 نمبر کې الله تعالی د دوو هغه خزو چې هغه یو خاوند پیغمبرو لکه مثلا لوط علیه السلام او د خپل خاوند هغه وکړه خیانت وکړه. الله فرمایي فخانتاهما د دواړو خیانت کو د خپل خاوندانو. نو معلوم شو چې د امانت د خاوند خبره د خاوند طریقه و غیره ده امانت کړي او دلته خاص کر د اسلام او د دین امانت. مسلم شریف کې یو حدیث ده رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو ذر رضی الله تعالی عنہ ته فرمایي چې اے ابو ذر ته کمزور یې ته به عہده نه اخلي ځکه چې عہده یو امانت ده او د امانت خو الله پوښتنه کوي او ته بیا پوره کول نه شو نو مطلب دا چې ذمہ داری د مشرولی د امانت ده کغه وزارت ده او کغه وزیر اعظم ده او کغه صدر ده او کغه ورکوټه مشر ده او کغه غټ مشر ده کغه د جماعت امام ده او کغه بل څه ده کار څه ده. یو سړی پوښتنه وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چې یا رسول الله کمیت بکلی وای کله چې امانتونه ضایع شي. ابی ابن کعب د دې آیات باره کې فرمایي رضی الله تعالی عنہ چې هر مسلمان دا هر امانت باره کې حکم دی چې ان تؤدوا الامانات الى اهلها امانتونه خپل اهل ته ورکړي. کزما د آیاتونه ډیر دي قران کریم کې خدا دوا درې ځکه چې دلته وخت مختصر وي بیا خبره وګد شي بیا وګد تقریبا عموما خلق اورینا بیا پریک دین او اهمیت ختم شي او خبره وانه اوریدل شي. نو ګوره کدی آیاتونو دی احادیث باندې تاسو سوچ وکړئ نو د الله هر ورکړی شی امانت ده یا زموږ باډی ده کغه صلاحیت ده کغه علم ده څه چې الله مونږ ته راکړي د الله امانتونه دي د مونږ خپل ځای کې استعمالو او کوو. ایمان امانت ده مونږ امانت ده حج امانت ده د ژبې د خبرې کول الله مونږ ته راکړي دي صلاحیت د امانت ده د لیکلو راکړي د صلاحیت د امانت ده علم راکړي د امانت ده دا به مونږ خیانت نه کوو دا الله ته د دې
ځکه خودکشي حرامه ده چې الله امانت را کړی دا د الله امانتونه دي. ځکه خو کفر حرام دی چې الله موږ ته امانت را کړی چې د دې هغه کوئ خپل ځای کې استعمالوي په عبادت کې. یعنی بس یو شی چې بیانو ماته عجیبه لګي چې نه بیانو مظلوم خپه کېږي چې شاید د کې بعضې خلک به داسې چې په اسانه سره پوهېږي نه، خو هر هغه شی چې تا ته الله درکړی دی دا امانت دی. که پیسې دی او که صلاحیت دی او که جسم دی او که باډي دی او که بچي دی او که خاوند دی او که ښځه دی او که څه دي څه دي. دویم بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی، دغه احکامات دي، دغه احادیث دي، دغه عمل دی، دا امانتونه دي. د به الله پوښتنه کوي تا نه. مونږ خو دلته نور په ځان باندې مشران کړي دي او نور خبرو ته اهمیت ورکوو د الله او د الله د رسول په مقابله کې. خبره خو د الله او د الله د رسول ته دا امانتونه دي. داسې چې تاسو بیا راځئ خاوند د ښځې دپاره د امانت دی، ښځه د خاوند دپاره امانت دی. د ښځې د خاوند شی چیز، د ښځې نفس، د خاوند مال وغیره څه چې دي ښځې ته چې ورکړي دي د خاوند، دا ټول د خاوند امانتونه دي د ښځې سره. خاوند په خپله امانت دی. خبره امانت دی چې چا درته خبره وکړه، مشوره در سره وکړله وغیره، دا امانت دی. کار ذمه داریانې چې څه ذمه داري تا ته حکومت طرف نه یا د خلکو طرف نه درکړلی شوه، که ته ممبر حکومت کې حکمران شوې او که ته چېرته استاد یې او که ته چېرته نوکر یې او که ته چېرته کمپنۍ کې کار کوې، یعنې هر څه چې تا ته چا په تشي باندې ته ذمه دار کړی یې هغه تا سره امانت دی. که یو سپای دی نو دغه امانت دی، که یو استاد دی هغه امانت دی، که یو امام دی هغه امانت دی، امین دی دغه شي چې څه ذمه داري چا در کړې ده، که نوکري ده او که نور څه دي. همدغه رنګې که چا در سره پیسې خودي دي امانت، هغه هم امانت دي. دا ټول امانتونه چې دې باندې تفصیل شروع کوم دا ډېر اوږده خبره ده، انشاءالله تاسو به پوه شوي. نو دا امانتونه دي. نو دغه امانت به رسول الله تعالی فرمایي دا به نه ضایع کوئ، نه ضایع کوئ. چې څنګه تا ته صلاحیت او دا پیسې هر څه چې دا ته درکړي دا به خپل ځای ته رسوئ. چونکې دې کې د رعایت او د رعایي او د اجتماعي نظام قوانین بیان شوي دي، وروسته نور بیانېږي په دې آیاتونو کې. د آیتونه دي د قوانین دپاره. موږ د خلک پوښتنه کوي چې بیا څه وکړو، چې جمهوریت نه کوو بیا څه وکړو. د جمهوریت دومره پې سور دی چې بل څور د اډو ښکاري نه، دومره پکې ننوتي دي. یعنې افسوس خبره د هغه مسلمان دپاره چې ځان ته مسلمان هم وایي چې هغه ته د جمهوریت نه علاوه بل څه اډو ښکاري نه او نور څه وکړو. نو الله فرمایي راشه درته وښایم. ټول اول دا وکړه چې امانت مه ضایع کوه. تا ته الله تعالی یو امیر اول خپل امیر وپېژنه چې امیر دې دی څوک، الله کوم در باندې مقرر کړی او بیا دغه اطاعت باندې سوچ وکړه. بیا څه چې تا سره دا ټول بیا یو بېله بله تفصیل نشو کولی. بهرحال دا یو دویم حکم په دې آیت کې، واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، کله چې به تاسو فیصلې کوئ نو په انصاف فیصلې کوئ. که ته امیر مقرروي یعنی حاکم چې چا به ته اطاعت کوي او اطاعت به لازمي او حاکمیت دپاره شرایط دي چې هغه سره به قوت وي، طاقت به وي، سزا او د جزا دواړو صلاحیت به لري. هغه سزا هم درکولی شي او هغه به جزا هم درکولی شي. که نه درکوي هغه دغه خیانت دی. خو چې هغه سره دا قوت وي، دا کوم د سوالګري امیران نه چې ځان ته یو روټۍ نشي خوړی، دا نه، حاکمان مرادي دي نه. نو که تاسو بیا حاکمان شوئ، چېرته وزارتونه درته میلاو شول، مشري میلاو شو، وزیر اعظمي میلاو شو یا بل څه میلاو شو، نو بیا به د انصاف فیصله کوئ. چې څه کې ته مشر یې، بس تا مثلا ته د جماعت امام نیسي مقرروي، نو انصاف خبره به هم کوي او اهل ته به د سپاري امامت او بیا به کې امامت میلاو شو، نو ته چې کومې فیصلې کوي، منځ وخته کوي که ناوخته کوي، تیز کوي که ورو کوي، زر کوي که وروستو کوي، سبق کوي وغیره، داسې به طور مثال. نو ته به انصاف فیصله کوي. بیا که حکومت دی نو انصاف سره به چلای. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې د انصاف هغه حکمران چې هغه د انصاف فیصلې کوي انصاف سره، دا به قیامت په ورځ د الله د عرش د سوري لاندې به وي، دا انبیاء کرام سره به وي. دا بیا د دې ډېر زیات تفصیلات دي، خو دلته خو احکامات دي. اول امانت ادا کا او که څه معهوده تا ته الله تعالی درکړې ده هغه به انصاف سره چلای. ان الله بشک الله نعم ډېر ښکلي ډېر ښایسته یعظکم نصیحت کوي تاسو ته به د دې
ان تاسو ځین کې دې شي دا خبره رانه شي یا سوال راشي چې دا څنګه د امانت بولې ور کوم او دا پلاني ته ورلې ور کوم دا مخبل دی دا زما اقتدار دی دا زما مسلک دی او دا زما امام دی او دا زما پارټي دی او دا زما بچی دی او دا زما خزه دی او دا فلانه الله وي دا چې صدر توام د خولي نه خسته خولي نصيحتونه دي کې تاسو فائدہ ده دي کې کولا ده دي کې جنتونه دي کې انعامات دي ان الله بشکل کان ده سميعا اوریدونکه د څه چې ته وای یا چا باندې کې چې وای یا څنګه چې وای الله اوري بصیر اولیدونکه هم د غي ګوري چې ته څه کوي ته پته ده الله دې موږ تاسو پوي کی خبره لکه اوګدم شو خو ډیره ضروری ده زړه صحیح خبره ده چې مطمئن نه ده چې د ما چې څه وویل ځکه چې خبره ډیره ګرانه ده او کوشش کوم چې لږ وخت را جمع کوم راکړې شم هغه د الله په توفیق کې بس الله تعالی دې پام دې کې تاسو د پاره موږ ټول د پاره د پوي او د عمل لار اخلاص کی امين ان الله بشکل تعالی یامرکم حکم کوي تاسو ته اندا چې تؤدوا الامانات تاسو ادا کوي امانتونه ور کوي امانتونه الی اهلها داغه اهل ولو طرف ته څوک چې حقدار دي څوک چې دغه اهل دي څوک کولی شي هغه ته ور کوي و اذا هر کله حکمتم چې تاسو فیصله کوي بین الناس په منځ د خلکو کې اندا چې تحکمو بیا فیصله او کوي تاسو بالعدل په انصاف سره حکم کوي الله تعالی تاسو ته چې فیصله د انصاف کوي ان الله بشک الله نعم ډیر خپل ډیر خیسته یعذکم نصیحت کوي تاسو ته به د دې ان الله بشک الله تعالی کان د سمیعا بصیرا اوریدونکه اولیدونکه الله دې متصفتی پوي کړه